بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن درې سه شنبه د 1445 هجري سپوږ مسکال د رجب المرجب 15 نیټه ده چې د 1402 د سلواغې د 12 نیټې سره برابر ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د ترافیکو مدیریت د فعالیتونو زیاتېدل دغه ادارې په تیرو 10 میاشتو کې 560 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. د هرات څخه حج ته د سفر تلونکو حاجیانو د پچاچونې مراسم دغه پچاچونه د ټاکلي هیئت او خلکو په حضور کې ترسره شوه. او په جبرائیل ښارګوټي کې د افغان پوستخونې د نمایندګۍ پرانستل دغه چاره خلکو ته د سهولتونو رامنځته کولو په موخه ترسره شوې ده. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د هرات د ترافیکو مدیریت د روان کال د وري میاشتې را په دې خوا شاوخوا 560 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. د یادې ادارې مدیر ټینګار کوي چې دوی په همدې موده کې 18500 ټوکه جواسیر تجدیدي او مصنع او 10148 ټوکه د ډریورۍ جوازونه هم ویشلي دي. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې. د هرات د ترافیکو مدیریت هغه اداره ده چې هر ورځ په سلهاوو تنه د خپلو چارو لپاره هلته ورځي. د دې ادارې مدیر وایي د روان کال د پیل څخه تر دې دمه شاوخوا 560 میلیون افغانۍ د جواسیر او ډریورۍ جواز د ویش له لارې عاید ترلاسه کړی دی. مدیریت ترافیک در دو بخش فعالیت میکنه، یکی در بخش اداری، یکی در بخش تنظیم. در بخش اداری از ابتدای سال جاری تا فعلا به تعداد 18500 جلد جواسیر جدید تجدیدی مصنع برای مسائط مختلف نوع توزیع گردیده. در بخش جواز رانندگی به تعداد 10148 جلد جواز رانندگی جدید تجدیدی مصنع و ارتقا به درجه بعد از طی مراحل قانونی برای متقاضیان توزیع گردیده و عواید ما هم از درک جواسیر و لیسانس تقریبا 560 میلیون افغانۍ. د هرات د ترافیکو مدیر دا رازیاتوي چې د ښاري نظم د ساتنې لپاره یې د نږدې راتلونکي لپاره پلانونه په نظر کې نیولي دي. د بل لوري د هرات د ترافیکو مدیریت مراجعینو په دغه اداره کې د چارو د پر وخت ترسره کېدو څخه هرکلی کړی دی او وایي اوس مهال په ټولو اماراتي ادارو کې چارې په منظمه توګه روانې دي. ما انشاءالله با هماهنگی ریاست محترم شهرولی ریاست ترانسپورت با همراه ولی صاحب نشست داشتیم. کمیسیون انسجام شهر جور شده و انشاءالله پلان‌های رو دست داریم، از جمله یکی انتقال ترمینال مسافربری از شمال شهر به جنوب شهر، تنظیم یا موتورسیکل‌های رکشا و سه‌چرخ. انشاءالله یک موضوع تعیین پارکینگ‌های معیاری در سطح شهر و جمع‌آوری چرخی‌ها و بساطی‌هایی که باعث بندش جریان ترافیک شده. این پلان‌هایی که قبلا هم داشتیم و انشاءالله در آینده باز بیشتر خواهد شد. به اطفال زیر سن وسایط ندن، مثلا سایکل موتور که دریوری کنه و راننده‌های موتورسیکل کوشش کنن که دو پشته باشن و لیسانس هم داشته باشن و در ضمن کلاه مینی داشته باشن و دریوری اول لیسانس بگیرن به خوب، بعدا دریوری کنم که از قواعد قانون ترافیک جاده آگاهی داشته باشم که جلوگیری از حادثات منجر به قتل و خسارات مالی که وضعیت خسارات اینا زیاد می باشه جلوگیری از این گپا باشه. واقعا عالیه. ما به هر شما رفتم، واقعا کار ما اجرا میشه و احترام خاصی دارم، ما احترام داریم برشان. واقعا راضیم از این کار. د یادونې وړ ده چې د هرات ترافیکو مدیر په وینا اوس مهال د هغه ویشي موټرو لپاره هم د پلیټونو د ویش لړۍ روانه ده چې مخکې ورته استیکرونه ویشل شوي دي. د هرات څخه د حج سفر ته د تلونکو حاجیانو د پچاچونې مراسم د ټاکلي هیئت په حضور کې ترسره شوه. د مسؤلانو په وینا د هرات د حج ونډه 150 تنه ده چې د دې شمیرې څخه 830 تنه د تیر کال
91 تنه د اسلامي امارت مجاهدین دي او پاتې نور 128 تنه نن د په چاچونې د لارې وټاکل سوه. بیا هم راپورټ. د 1403 مریض کال د تلونکو حاجیانو د پچاچونې مراسم ترسره سوه. د هرات د حج او اوقاف ریاست مسؤلانو په وینا د نوو کسانو د ټاکنې پروسه رڼا ده او د بیلابیلو ادارو څخه د جوړ شوي ګډ هیات او یو زیات شمیر خلکو په حضور کې ترسره سوه. په دې پچاچونه کې 126 تنه ټاکل شوي دي. این قرعه کشی که است تقریبا 17,000 نفر ثبت نام کرده، از جمله 126 نفری او سهمیه برشان داده شده که امروز در این قرعه کشی 126 نفر که برآمد به خیر حج می روند. این تقریبا 830 نفر از حجاج سابقه ثبت نام داشتگی می روند که اونا 501,000 دلار تسلیم کردگی سن. 830 نفر از اونا می روند. ان شاء الله بعد از این ختم قرعه کشی باز مطابق هدایت وزارت با کار اونا آغاز میشه. دا راز د هرات سیمه ییزې ادارې هم حج ته د تلونکو کسانو د پروسې د رڼېتوب ډاډ ورکړی دی. د دې هیئت تقریبا 2 هفتې کار کړی دی پر دې پروسې باندې په ښه شفافه توګه دا پروسه تر دې ځایه را رسېدلې ده او اوس هم قرعه کشي کېږي، نو چې د هر چا بخت وي دغه قرعه کشي به راخېږي. په همدې حال هغه کسان چې په دې پروسه کې ګډون کړی د دغه چارو هرکلی کړی او هغه کسان چې د پچې د لارې راوتلي دي سفر ته خوشحاله دي. احساس دارم که نمیتونم بزنم خلاص دیگه احساس خوبی دارم که خدای پاک بخواسته باشه که برم کنار ماشاءالله کنم احساس خیلی خوبی دارم. اليوم من از امارات اسلامی خیلی تشکر میکنم که خیلی خیلی خوبه که میتونه ورکشین میشه که تا نوع ورزش هم قرا ورزش شفافه. ایجاد فردی که پام نیه من خیلی خوشحالم خیلی هم خوشم. ما طوری که اطلاع یافتیم که 126 نفر امارت اسلامی به ولایت هرات سهمیه داده، ما ثبت نام کردیم، از ولسوالی شیندن امروز آمادیم و این پروسه قرعه کشی بسیار شفافه. از همه ارگانا، از نماینده ولایت و استخبارات و شورای علما اینجا حضور داره. پروسه شفافه. کسی که خداوند متعال خواسته باشه و میمان خداوند متعال باشه، خواست الله پاک رفته باشه، قرعه بال میآیه و میره به مراسم حج مره. پروسه بسیار شفافه. دا د ونې وړ ده چې د اسلامي امارت مسؤلانو په مکه مکرمه او مدینه منوره کې افغان حاجیانو ته ډیری اسانتیاوې برابرې کړي دي او هڅه کوي دغه اسانتیاوې لا هم ډیرې کړي. د افغان پوسټ نوی استازولي د جبرائیل په ښارګوټي کې پرانیستل شوه. دغه پوسټونه د دې سیمې د خلکو لپاره د اسانتیاوو راوستو په موخه جوړه شوې ده چې د هرات 3 ناحیې پکې شاملې دي. پام وکړئ په دې اړه چمتو کړي راپورټ. د هرات جبرائیل ښارګوټي کې د نوي پوسټخونې پرانیستنه ترسره شوه. د افغان پوسټ مسؤلان د دې پوسټخونې د پرانیستلو موخه د سیمې د خلکو لپاره د اسانتیاوو راوستل بللي دي. در سال آینده ما پروسه کار ساخت‌وساز از او شروع خواهد کردیم. فعلا ما پستخانه خورنج افتتاح میکنیم و در این پستخانه خدماتی که قرار فعال بشه تبادله مراسلات رسمی و شخصی یعنی داخلی و خارجی ما میتونیم که به تمام ولایات افغانستان و همچنین تمام کشورهای جهان ما از اینجا مراسلات شخصی ارسال کنیم و همچنین قسمت کاردگی ما تاییدی گرفتن شهادتنامه‌های صنف 12 از وزارت محترم معارف، تاییدی گرفتن دیپلم ها از وزارت محترم تحصیلات عالی و همچنان آخذه بلبرق فروش سیم کارت های شبکه مخابراتی در این پستخانه صورت میگیرد. د دې سیمې مشرانو او مخورو د دې پوسټخونې پرانیستل د دوی د پوستي کڅوړو د ژر لیږد په لاره کې ګټوره بللې ده. پستخانه در شرک المهدی جبرائیل یک ضرورت بود که با توجه به جمعیت زیادی که در این ساحه هستند، نواحی 12 و 13 و 9 در اینجا هستند که بیش از 100,000 جمعیت در اینجا حضور دارند. ایجاد چین پستخانه یک ضرورت بود، لذا ما تشکر میکنیم از آمریت پستخانه هرات و همه مسئولین
محلی هرات که در این زمینه همکاری کردن. قبلا مامور اسم در شهر تراکم شهر هم زیاد هستن، مردم خیلی منتظر میماندن، میرفتن، نمیتونستن که در وقت معین برسن، مردم سرگردان میشدن. یکی پستخانه در اینجا ایجاد شده و بعد از این اسنادهای تحصیلی، اسنادهای ملکی و امور هم ممکنه کسایی که پاسپورت شي، تذکره شي، ایستا روان کردنی شوه یا از اونجا اینجا ارسال کردنی شوه. این برای مردم یک سهولت ایجاد کنه، مردم از این حمایت کنه، از استقبال منه، بسیار خوشحال هستیم از این. د ویلو وړ ده چې د دې پوسټخونې په پرانیستو سره د سیمې خلکو ستونزې په دې برخه کې حل سوي دي. د هرات ولایت امنیتي ځواکونو لخوا 8 تنه د قمار وهلو په تور ونیول شوه. د هرات امنیه قومندانۍ د 12مې امنیتي حوزې منصوبینو د دغه حوزې له اړوندو سیمو له یوه استوګنځۍ څخه 8 تنه د قمار وهلو په تور نیولي دي. له نیول شوو کسانو څخه 14920 افغانۍ ترلاسه شوي چې هغوی خپل جرم منلی او دا مهال تر څارنې لاندې دي. د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ لخوا 21 کیلوګرامه د اف په نامه نشهیي توکي کشف او ترلاسه شوي دي. د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ منصوبینو د دې ولسوالۍ له اړوندو سیمو څخه د عملیاتو په ترڅ کې 21 کیلوګرامه د اف په نامه نشهیي توکي چې د شیشې په جوړولو کې ترې کار اخیستل کېږي کشف او ترلاسه کړي دي. د دې پیښې په تړاو 2 تنه نیول شوي او اوس د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې دي. په هرات کې د پولیسو د لوري 2 تنه د قتل په تور نیول شوي دي. د هرات امنیه قومندانۍ د 6مې امنیتي حوزې منصوبینو د کشفي عملیاتو په ترڅ کې 2 تنه د قتل په تور نیولي دي. په دې کسانو کې یوه ښځه ده چې د زهري توکو او چاقو په وسیله د یوه کس د وژلو هڅه کړې وه چې د اسلامي امارت امنیتي ځواکونو د لوري نیول شوي دي. د دې کسانو دوسیې بشپړې او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. او اوس هم د سبا ورځې د هوا حالات. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. چهارشنبه هرات شهر المر الور درجه 14 تیتای سلور، غوریان المر الور درجه 12 تیتای اشپاج، کراخ المر الور درجه 8 تیتای یو او پشتون زرغان المر الور درجه 12 تیتای سلور. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د ترافیکو مدیریت د فعالیتونو زیاتېدل دغه ادارې په تیرو 10 میاشتو کې 560 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. د هرات څخه حج ته د سفر تلونکو حاجیانو د پچاچونې مراسم دغه پچاچونه د ټاکلي هیئت او خلکو په حضور کې ترسره شوه. او په جبرائیل ښارګوټي کې د افغان پوسټخونې د نمایندګۍ پرانستل دغه چاره خلکو ته د سهولتونو رامنځته کولو په موخه ترسره شوې ده. درنو محترم لیدونکو دا وه د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی او مهربان خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.